أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة البقرة دا مدنی سورت ده په دې معنا باندې چې په مدینه منوره کې نازل شوی ده. د دې نه مخکې شپږ اتیا سورتونه په مکه معظمه کې نازل شوي، نو په مدینه منوره کې دا د ټولو نه لومړی سورت دی چې ډیر آیتونه یې د مدینې په ابتدایي دور کې په اول وخت کې نازل شوي. یو څه آیتونه پکې داسې هم شته چې هغه وروسته نازل شوي. د مثال په توګه باندې د قرآن کریم د ټولو نه آخري آیت چې دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، دغه آیت د ټولو نه آخري آیت دی، نو دا هم په دې صورت کې شته. خو ډیر آیتونه چې دی او ډیره برخه چې ده دا د مدینې منورې ته د هجرت نه وروسته په اولنو وختونو کې نازل شوي. د دې صورت نوم چې دی هغه صورت بقره ده. بقره په عربی ژبه کې غوا ته وایي، غوا. د دې صورت نوم ځکه صورت بقره ده چې په دې کې د بنی اسرائیلو د غوا ذکر راغلی دی. کله چې بنی اسرائیلو کې یو سړی ووژل شو، نو د هغې د قاتل د معلومولو دپاره الله تعالی دا شرط کېښوده چې تاسو یوه غوا حلاله کوئ. نو د هغې غوا تفصیل چې دی هغه ذکر شوی دی. نو د علامې په طور باندې او د نښې په طور باندې دې صورت ته د غوا صورت وایي، یعنی د بقرې صورت ورته ویلی کېږي. او د دې مطلب دا نه ده چې دا ټول صورت کې د غوا قصه ده، نه، بس په یو ځای کې د غوا ذکر راغلی دی. نو د هغې په وجه د علامې په توګه د دې صورت نوم چې دی هغه د بقرې نوم کېښودل شو. ځکه چې دا د قرآن کریم طریقه دا ده چې په یو صورت کې ډیر موضوعات وي، ډیر مضامین وي، نو د هغې دپاره یو عنوان ښودل کېږي نه چې په دې صورت کې دا پلانکۍ مسله ده. بس ډیر مسایل پکې بیان شوي، خو د علامې دپاره او د نښې دپاره او د پیژندګلوۍ دپاره ورته یو نوم کېښودل شي. نو د دې صورت نوم دی صورت بقره. او د نزول خبره خو تاسو ته وشوه چې د مدینې منورې په ابتدایي دور کې دا نازل شوی د اکثریت یعنی ډیره برخه. د دې صورت فضیلت چې دا صورت څومره غورواله لري او څومره فضیلت لري، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د امام احمد په مسند کې دا حدیث راغلی دی چې سورت بقره چې دا د قرآن کریم کوپ دی، کوپ
او دای هغه لوړه برخه ده. کوپ پیژنئ د اوخ چې کوم هغه اوچته برخه یې هغې ته سنام وایي. ښه سنام کوپ ورته موږ وایو. نو بقره یعنې دومره لوړه برخه ده او دا هغه ذروه ده لوړه برخه بقره ده. نو د دې نه معلومیږي چې ډېر فضیلت شي. او په یو بل حدیث کې چې د مسلم او ترمذي حدیث ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای تاسو د خپل کورونو نه قبرونه ما جوړوي. تاسو د خپل کورونو نه قبرونه ما جوړوي ځکه چې په هر کور کې چې سورته بقره لوستل کیږي نو هغه ته شیطان نه ورځي. هغه ته شیطان نه ورځي. نو مطلب دا چې سورته بقره په کې تلاوت کوي نو دا خو ډېر اوږده سورت ده، یوه برخه تلاوت کوي. او په یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای تاسو دا دو سورتونه تلاوت کوئ، سورته بقره او سورته ال عمران تلاوت کوئ، وای ځکه د قیامت په ورځ به دا د وریځو په شان راشي، کأنهما غمامتان، لکه د وریځو په شان برسې راشي. او د خپل لستون کی په باره کې به د الله سره باس کوي. یعنی باس مطلب دا چې د دې نه به دفاع کوي چې الله دې په دنیا کې زه ډېر لستی وم نو ته دا وبخې، ته دا وبخې. او بیا نبی علیه السلام فرمایل چې تاسو سورة بقره لولئ ځکه چې د دې لوستل چې دی برکت ده او پرېښودل افسوس او حسرت ده. او په یو بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وای د قیامت په ورځ به قرآن کریم راوستی شي او چا چې قرآن کریم لوستل هغه هم راوستی شي او چا چې په عمل کړی دی او د دې ټولو نه به سورة بقره او سورة ال عمران چې دی هغه به ترې نه مخکي. نو دا د دې سورت فضیلت شه. په دې سورت کې 40 رکوګانې دي او 280 پکې آیاتونه دي. 280 پکې آیاتونه دي. او امام ابن کثیر رحمت الله علیه کلمات هم نقل کړي دي چې 11 آیاتونه کلمې پکې دي 11 او په دې کې تقریبا 15.5 یعنی 15 او 1500 توري دي حرفونه لکه الف لام میم زال لام کاف دسه دا دومره حروف پکې دي. نو مطلب دا چې هر حرف باندې چې الله یې ونه کوي ور کوي نو چې دا 15 او 1500 حرفونه څوک تلاوت کی نو دې له لاسو کې زره ورکه چې څومره ثوابونه دی انسان کیږي. ها 2,15,000 دومره نه کوي چې د انسان ته د دې په هغه تلاوت باندې الله تعالی ور کوي. دې صورت کې الله تعالی کم مضامین بیانوي. نو مخکې منګه په سورة فاتحه کې وویل چې اهدنا الصراط المستقیم، اے الله موږ ته لاره نیغه راوښایه. نو بس هغه نیغه لاره کومه یوه ده؟ همدا ده که نه ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. بس دا کتاب دا هدایت ده، په دې باندې عمل کوه، په دې باندې خپل ژوند برابروه نو دا نیغه لاره ده او په دې باندې ته جنت ته تللی شي. د دې صورت باندې د پوهېدو دپاره د دې صورت هغه کوم د نزول زمانه چې وه یا د نازلېدو زمانه چې وه هغې باندې لږه مختصره خبره کوو چې د دې نه مخکې تاسو ته وویلی شو چې نبي علیه السلام په مکه معظمه کې څو کاله تېر کړه؟ 14 کاله او 80 آیاتونه هلته نازل شوي. هغه آیاتونه اکثر چې دي سورتونه هلته نازل شوي، هغه سورتونه اکثر د توحید پر رابطه، د رسالت او د قیامت پر رابطه، ځکه چې هلته مشرکانو نور څوک نه و، هلته نه یهودو نه نسواراو، د منافقین هم یوه ډلګۍ موجوده وه خو هغه داسې چندانې داسې ډله نه وه. هغه منافقین دومره وو چې په اسلام باندې یقین وو خو ښکاره کوو یې نه، بس هماغه کفر ظاهري کوو ځکه چې هغوی هغه سختۍ نشو برداشت کولی. تر دې حده پورې نور هلته منافقان هم نه نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړ نو په مدینه منوره کې څو ډلې وې. یو خو هغه مؤمنانو چې د نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی د مدینې خلکو، او څه هغه خلک وو چې په مکه معظمه کې مسلمانان شوي د مختلفو قومونو او بیا مدینې منورې ته راغلي او هجرت یې کړی نو یو هغه ډله وه. دوهمه ډله چې د هغه مشرکانو چې په خپل شرک باندې پاتې وو، د اوس او د خزرج مشرکان خلک هم وو چې لا په ځینو کورونو کې پاتې وو، ټول مسلمانان شوي نه وو. او درېیمه ډله چې ده هغه یهود او څلورمه ډله نسواراو چې د دواړو ته اهل کتاب ویل.
او بل ډله چې دا هغه منافقان دلته منافقان را پیدا شو. دې کې په مدینه منوره کې څو ډلې منافقانو ښه. یو هغه منافقانو چې هغه اصلا د اسلام سره دشمنی و خو په مسلمانانو کې د دې لپاره ننوتی او خپل اسلام ښکارا کړو چې اسلام ته ضرر ورسي. ځکه هغه د نستوړو د مارانو په شان اسلام ښکارا کړی وو، دعوه د اسلام کوله، خو نور منافقان او کافرو لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول دا سم سوچ کافرو، خو اس اسلام خپل ښکارا کوو، نور منافقان هم ورسره دای وډله وا. بل ډله هغه وا چې هغوی د اسلام او د کفر په منځ کې د شکیانو چې یاره اوس دې طرف ته شم او که دې طرف ته شم، په تردد کیو، په شک کیو. دا بل ډله وا. نو کله به یو خوا او کله به بل خوا. او درېیمه ډله هغه وا چې ایمان زړه ته ننوتی نه و، خو کله به اسلام ښکاره کوو د دې دپاره چې د مسلمانانو نه څه ګټه ترلاسه کړي، او کله به کفر ښکاره که چې هلته د کافرو سره خپل تعلقات خراب نه کړي. نو دا مختلفې ډلې وې. نو الله متعال په دې صورت کې اول چې د دې صورت افتتاح کیږي نو تر هغه ځای پورې چې یا ایها الناس اعبدوا پر دا شل آیتونه چې دي په دې کې په اجمالی توګه د درې ډلو ذکر کوي چې د مؤمنانو او بیا د کافرو او بیا د منافقانو. او دا غي نو ورسته بیا تقریبا په 2-3 رکوګانو کې الله متعال د اهل کتاب او هغه بدیان بیانوي چې اهل کتاب هغه خلکو چې په موسی علی السلام او په عیسی علی السلام باندې ایمان راوړ او په تورات او انجیل باندې په الله باندې ایمان او په پیغمبرانو باندې ایمان او په کتابونو باندې ایمان، خو هغه خپل اصل کار پرې خو دی او بی دیني ته مخه کړي وا. نو الله هغه ته بیا هغه تنبیه ورکړي. نو په دې صورت کې به ان شاء الله بیا وخت په وخت باندې دغه مسائل بیانېږي او نور د تهذیب پر رابطه باندې، د اخلاق پر رابطه باندې، د کورنی قانون پر رابطه باندې دا مسائل چې هم په دې صورت کې بیانېږي. ځکه چې دا هغه وخت کې نازل شو چې نبی علی السلام په مدینه منوره کې اسلامی ریاست تشکیل کړ، نو دا غي د لپاره مختلفو احکامو ته ضرورت نو هغه پکې هم نازل شوی دي. بسم الله الرحمن الرحیم، پنوم د الله، پرون چې معنا شوی دا بسم با پ اسم نوم الله د الله باندې، الرحمن چې عام مهربان ده یا د ډېر رحمت والا ده، او الرحیم خاص مهربان ده او یا د لوی رحمت والا ده، او عام معنا منکو بخون کې او مهربان ده. نو هر صورت چې ده په بسم الله باندې د برکت د پاره او تبرک د پاره شروع کیږي. الف لام میم، دا الف لام میم چې ده دیتا په عربي ژبه کې حروف مقطعات ویل کیږي. حروف مقطعات اصل کې د مقطع معنی دا پریکړل شوی، څه شی پریکړل شوی. د دې پریکړل شو مطلب دا ده چې دا د څه ویل کېږي الف لام میم، یعنی قطع ویل کېږي. ښه د څه بیان وی چې علامه نه یا لکه ورسته چې به نور درګ راځي الف لام میم را علم را د څه نه ویل کېږي، د نور دا بشان دا مقطع دي حروف هجا. نو دا ویل کېږي الف لام میم، دې ته حروف مقطعات وایي. دا د ځینې سورتونو په اول کې دا مقطعات راغلي، د دې په تفسیر کې او په وضاحت کې علماء مختلف نظریات وړاندې کړي، خو صحیح خبره دا ده چې بس الله په معنا باندې پوهیږي، الله په هدف باندې پوهیږي. نو به الله متعال ولی په دې سورتونو کې دا راوړي چې موږ ته معنا معلومه نه ده او څو علماء مختلف معناګانې کړي دي، خو هغه غوړم پکې دار چې الله په معنا پوهیږي. نو ولی الله متعال دا په دې سورتونو کې په اول کې راوړه. قرآن خو د هدایت د پاره ده، د پوهې د پاره ده. نو داسې یو شی چې هغې باندې څوک نه پوهېږي نو ولې به ذکر کوو. نو په دې کې دوه خبرې دي. یو خبره خو دا ده چې دا چې کله قرآن کریم نازلېده نو د دې قسمه کلماتو استعمال په عربي ژبه کې ډېرو، لیکوالانو شاعرانو به داسې حروف مقطعات استعمالول، حروف مقطعات به استعمالول، نو په قرآن کې استعمال شو. او د دې وجنه تاریخ چې تاسو وګورئ د سیرت، اچا د قرآن کریم منکرین هم په دې باندې اعتراض نه دی کړی چې دا کم بې معنا شی پکې ذکر شوی دی. من قرآن نه منو، ولې نه منو؟ ځکه چې په دې کې دا بې معنا کلمات راغلي،
د څه هیڅ چا نه دی ویلي. د دې نه معلومېده چې هلته دا شیان عام وو، نو چا په اعتراض نه دی کړی. نو چې کله د هغه استعمال پرېښودل شو نو هغه مفهوم هم ګونګ شه. او بله خبره دا ده چې په دې کې اشاره الله دې ته کوي چې ګوره ای خلکو، ای کافرو، تاسو د دې قرآن کریم مقابله کولی نه شئ، سره د دې نه چې دا د هغې تورو نه جوړ دی د کم نه چې ستاسو خبرې جوړې دي. الف پکې شته، لام پکې شته، میم پکې شته، طوا شته، ها شته، را شته، کاف شته، ها یا عین صاد، دا ټول پکې شته. دا حروف هجاو نه جوړ دی د قرآن. ام د دغې ټکو نه چې تاسو خپلو خبرو کې استعمالوئ د هغو نه د قرآن هم جوړ دی، خو تاسو مقابله کولی نه شئ. نو معلومیږي دا د چا د خوا نه دی؟ دا د الله د خوا نه دی او دا د انسان جوړ شوی نه دی. نو دا یې اساسي هدف دی. نور په مفهوم او معنا باندې الله پوهیږي. ذالک الکتاب، دا کتاب، ذالک الکتاب، د ذالکا اشاره آغه ته کیږي، لره آغه، ذالک رجل آغه سړی دی. خو قرآن کریم خو دلته موږ ته نږدې دی. نو د دې معنا به داسې کوي چې دا کتاب. نو دا ذالکه د دې دپاره وویل چې مرتبه ډېره لوړه ده، مرتبه ډېره اوچته ده. دا کتاب، کم کتاب؟ یعنی دا قرآن کریم. لا نشته ریب شک فیه، پدې کې شک نشته. اصلا دا د شک ځای نه دی، دا د شک ځای نه دی. د ریب اساسی معنا دا خفګان، غم. اصل کې ریب څه ته وایي؟ غم او خفګان ته. خو دا شکی سړی چې شک، نو هغه هم خفای که نه چې دا اوس ته معامله شوه. نو ځکه معنا موږ شک کوو. لا ریبه، شک نشته فیه، په دې قرآن کې. څنګه پکې شک نشته؟ په دې خبره کې شک نشته چې دا د الله د خوا نه نازل شوی، بس دا حقیقي او یقیني د الله د خوا نه نازل شوی. نور خلق چې کله د هغه شیانو نه باس کوي چې هغه لیدل کېږي نه، نو هغه تخمینی، شکی خبره. لکه دا ساینسدانان چې کله اول تحقیقات کوي د ځمکې او د اسمان په رابطه باندې او هغه نتیجې ته رسېدلی نو ټول شکی. خو د قرآن کریم چې کله باس کوي نو شک نشته، بلکې دا حقیقي خبره ځکه ده چې الله نازل کړی دی، شک پکې نشته. یعنی د شک ځای نه دی. او چا چې پکې شک کړی دی نو هغه نقصان د قرآن نه دی، هغه نقصان د چا دی؟ هغه د شک کوونکي نقصان دی. لکه داسې ډېرې مسلې داسې چې موږ یې نه منو، موږ پکې شک کوو، حالانکه هغه به وي، هغه وي. نو هغه نقصان دغه مسلې نه دی، خو زموږ دی چې موږ پرې نه پوهېږو. نو څوک چې په قرآن کې شک کوي نو هغه ستونزه په قرآن کې نه ده، هغه په چا کې ده؟ په شک کوونکي کې ده. نو شک پکې نشته. هودن، دا هدایت ده، یا هودن په معنا د هادین، لار ښوون کې ده، لار ښوون کې ده. سراسر لار ښوون او هدایت ده. د چا دپاره؟ د هغه چا دپاره چې شپږ صفتونه ولري. چاته لار ښوونه کوي؟ هغه چاته لار ښوونه کوي چې شپږ صفتونه به کوي. دا صفتونه اوس راځي. اول صفت للمتقین، د تقوا لرونکو دپاره، د پرهیزګارانو دپاره، د متقیانو دپاره. اول دا قرآن هغه چاته لار ښوونه کوي چې په هغې کې تقوا وي. په چا کې چې تقوا نه او زدي، نو زدي ته خو قرآن هدایت څه نه کوي چې هغه ورته غوږ نږدي. ګوره هغه چاته الله هدایت کوي چې هغې کې طلب پیدا شي. څه پکې پیدا شي؟ طلب پکې پیدا شي او په هغې کې ادبي. کوم سړی چې زدي او هېڅ خبرې ته غوږ نږدي نو هغې ته خو لاره نه ښیي. نو دا قرآن کریم لار ښوونکی دی هغه چاته چې تقوا پکې. تقوا څه ته وایي؟ تقوا داسې ظاهري کم شکل نه دی چې بس غټه ګیره یا سپینې جامې اغوستي او بس پګړۍ مګړۍ موالار شه، سنت دي. خو دا حقیقي تقوا نه ده. تقوا څه ته وایي؟ د الله تعالی چې کوم شی در باندې فرض کړی هغه کوه، او چې د کوم شي نه منع کړی هغې نه خپل ځان ساته. بس دا تقوا ده. خبره پوه شوئ؟ کوم شی چې در باندې الله فرض کړی هغه کول، او د کوم شي نه چې الله منع کړی هغه پرېښودل، دې ته څه وایي؟ دې ته تقوا وایي. عبدالله بن عباس وایي چې الذین یحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته. او حسن بصری وایي چې اتقوا ما حرم الله عليهم وادوا ما افترض عليهم. چې کوم شی په الله حرام کړی هغې نه ځان ساتي، او چې کوم شی په الله فرض کړی هغه کوي، بس دا تقوا ده. نو اولنی صفت دا ده چې دا هغه چاته لار ښیي او د دې د لار ښوونو نه هغه څوک استفاده کوي چې هغه
د الله اوامر په ځای کوي او د الله د نافرمانی نه خپل ځان ساتي. اصل کې تقوا مرز شناسی دغه حدود به پیژنې. څوک چې د الله حدود پیژني بس کم ځای کې چې اجازه چې تیر شه هلته تیریږي، او چې کم ځای کې وسټاپ چې نه بځي نو هغې ځای کې چې ځان بندوي، دا تقوا ده. دا یو صفت. دوهم دا د تقوا هغه تشریم کوي او بل صفت هم ده. الذین هغه کسان یؤمنون چې هغوی باور کوي او تصدیق کوي او رښتینی ګڼي بالغیب غیب لره، په غیب باندې ایمان لري، د غیب تصدیق کوي. غیب څه ته وایي؟ غیب هغه ته ویلی کېږي چې هغه په حواسو باندې نه معلومیږي. هر هغه شی چې هغه ستا د حواسو نه پټ دی او هغه په حواسو باندې نه معلومیږي نو هغه غیب دی. مثلا الله، د الله ذات چې د ذات دا غیب دی. منګه نه الله لیدی شو، نه د هغه آواز اورېدی شو، نه هغه لمس کولی شو، نه هغه بویولی شو، نه هغه څکلی شو. په دې 15 حواس انسان لري. حواس څو دي؟ 15. یو چې دی هغه د لیدلو حاسه ده، بل د اورېدلو ده، بل د لمس کولو ده، بل د ذایقې ده، بل د بویولو ده. په دې یو باندې الله نه معلومیږي. نو هغه څوک چې وایي چې هغه شی شته چې هغه په حواسو معلومیږي نو هغه د الله نه انکار کوي. خو موږ وایو چې دا غیب دی او غیب موږ د پیغمبر د خوا نه را رسېدلي، موږ یې منو. په دغه توګه باندې ملائک، فرشتې دا هم غیب شی نه دي، موږ نه دي لیدلي خو ایمان پرې لرو. پیریان موږ لیدلي نه دي خو ایمان پرې ځکه لرو چې قرآن کې د هغې ذکر دی، حدیثو کې ذکر دی. اور، جهنم، جنت، دا ټول شی نه چې په هغې باندې باور لري. ولې پې باور لري؟ ځکه چې پیغمبر موږ ته ویلي او موږ د پیغمبر تصدیق کوو. نو دا بل صفت شه. ویقیمون الصلاة او دیو سم کوي منځونه. ویقیمون الصلاة معنا څه مه کوه چې ادا کوي منځونه. یو د منځ ادا کول دي، یو د منځ اقامه ده. دا دواړه فرق کوي. ادا کول یې دا چې ټک ټک ځان ته اخلاص کړه، او اقامه دې ته وایي چې د ټولو واجباتو، د فرائضو، د مستحباتو، د سنتونو او د نوافلو خیال پکې وساتئ. اتمام الرکوع والسجود والتلاوه والخشوع، چې په هغې کې رکوع سمئ، سجده سمئ، تلاوت پکې سم وشي، توجه د الله ته دې ته اقامه وایي. او بل تفسیر علماو دام کړی دی چې د مونځ اقامه دې ته ویل کېږي چې هغه په ډله ییز شکل باندې ادا شي، په اجتماعي شکل باندې د هغې خیال وساتل شي. اوس که چېرته زموږ په دې محله کې سړی په خپل کور کې مونځ کوي، دا د مونځ اقامه نه ده. مونځ به کوي خدای اقامه نه ده. اقامه هغه ده چې په ډله ییز شکل باندې په جومات کې ادا شي. ومما او د هغه څه نه رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړي ينفقون خیرات کوي، خرچ کوي زما په لاره کې. ما چې څه شی دوی ته ورکړی دی هغه زما په لار کې څه کوي؟ هغه خرچ کوي. یعنې داسې نه ده چې یوازې خو ایمان یې راوړی دی او منځونه هم ډېر کوي خو نور سخت کنجوس دی، سم په دې جب کې لړمانې. نه داسې نه ده. لکه چې څنګه ستا بدن مسلمان دی نو داسې به ستا جب مسلماني، ستا مال به مسلمانی. نو دا د هدایت یافتگانو او څوک چې هدایت ورته الله کوي د هغې دپاره بل شرط دا دی چې دله چې ما څه ورکړي هغه به خرچ کوي. نو عام توګه باندې خو موږ ویو که نه چې پیسې لکه مال، دولت، نو هغه خو په دې کې په اولني قدم کې شامل دی. خو په دې کې هر هغه شی شامل دی چې الله پې ته نازولی. تاله الله تعالی مال درکړی د الله په لار کې خرچ کوه. تاله الله علم درکړی، دا علم خوروه که نه. تعالی الله صلاحیت درکړی، د دې صلاحیت نه د الله تعالی د دین په غلبه کې کار واخله. تعالی الله تعالی قوت درکړی، دا قوت د الله تعالی د دین دپاره استعمال کا. تعالی الله تعالی اولاد درکړی، دغه اولادونو نه د الله تعالی د دین تقویې دپاره کار واخله. دا ټول په دې رزق کې شامل دي او دا ټول په دې انفاق کې شامل دي. خو اولنی مدرک چې دی هغه هم دغه مال دی، نور ټول قوتونه پکې شامل دي. دا دریم صفت شه. څلورم، پنځم، والذین او هغه کسان یؤمنون چې ایمان لري او باور کوي بما په هغه څه انزلا چې نازل کړی شوی الیک تا ته. یعنی یوازې منځونه او اودسونه او زکاتونه نه ورکوي بلکې په تا چې څومره حکمونه نازل شوي دي په دې قرآن کې او یا په حدیثو کې، ځکه حدیث هم وحی ده، نو هغه ټول باندې باور کوي او هغه ټول مني. وما او په هغه کتابونو او په هغه حکمونو انزلا چې نازل کړی شوي من قبل کستانه مخکې
ستانه مخ چې څه نازل شوی د آدم علی السلام نو واخله او د عیسی علی السلام پورې چې څومره صحیفه او کتابونه راغلي زمنګ په ټول باندې ایمان ده او دا غینه چې څوک انکار وکي چې څوک وایي چې زه په تورات باندې ایمان نه لرم یو څوک وایي چې زه په انجیل باندې ایمان نه لرم دا کافر ده دا کافر ده څوک وایي چې په زبور باندې ایمان نه لرم دا کافر ده دا مسلمان کېدای نشي په هغه باندې زمنګ باور وی چې الله متعال په موسی علی السلام باندې د بنی اسرائیل د لارښوونې لپاره یو کتاب را لېږلو چې انجیل تورات یې نومو او هغه په هغې وخت کې رښتینی او انجیل دغه شان زبور دغه شان صحیفې دغه شان خو په هغې باندې موږ اجمالي ایمان لرو اجمالي ایمان دا دی چې هغه کتابونه د الله د خوا نه وو او رښتیني وو په خپل وخت کې او د عمل دپاره ضروري وو او په قرآن باندې به تفصیلي ایمان لري تفصیلي ایمان دا دی چې د دې په هر حرف باندې او د دې په هر حکم باندې به ایمان لري په دې وجه باندې د هغې د ساتنې ذمواري الله نه واغستی ځکه چې الله ته العلم چې دا د موقت وخت دپاره دي خو د تورات د قرآن کریم د ساتنې ذمواري الله اغستی د قیامت تر ورځې پورې په دې کې څوک تبدیلي کولی نشي او شپږم او آخري صفت دا ده وبالآخرته او په آخرت باندې هم دوی یوقنون باور او یقین لري په آخرت باندې یقین لري آخرت چې ده یو عقیده نه ده په آخرت کې څو عقیده شامل دي اولنۍ عقیده د آخرت دا ده چې دا انسان چې ده دا داسې بې مسؤوله مخلوق نه ده چې هیڅ پوښتنه ترې نه کېږي بلکې له ده نه به پوښتنه کېږي اولنۍ د آخرت په رابطه باندې به اولنۍ عقیده دا لري چې زموږ نه به څه کېږي زموږ نه به پوښتنه کېږي دا یوه عقیده ځکه دا د حساب کتاب خبره په آخرت کې شامله ده که نه او دوهمه خبره پکې دا ده چې دا کومه دنیا چې پکې موږ اوسېږو دا اوس دا دائمي نه ده دا دائمي نه ده بلکې د دې د انتها یوه ورځ شته چې دا به ختمیږي او د دې په ځای باندې الله تعالی یو بل عالم پیدا کوي یو بل نړۍ به پیدا کوي نو د هغې کیفیت الله ته معلوم ده چې هغه به څنګه وي همدا دنیا به وي بله به نو هغې کې موږ خو دا یقین به لرو چې دا اوسنۍ دنیا دا به نړیږي دا به ختمیږي او یو بل نوی عالم به رامنځته کېږي دا دوهمه عقیده ده د آخرت په رابطه درېیمه عقیده د آخرت په رابطه باندې دا ده چې نیکانو ته به الله متعال جنت ورکوي او بدانو ته به الله څه ورکوي دوزخ دا هم عقیده کې شامله ده او بل عقیده پکې دا ده چې د آخرت کامیابی هغه په دې پورې موقوف نه ده چې په دنیا کې څومره انسان خوشحاله دی مالدار دی نو آخرت کې به هم کامیابي نه هلته د کامیابۍ ځان له معیارونه دي نو دا ټول په دې کې داخل دي نو وبالآخرته په آخرت باندې د دغې ټول تصور سره هم یوقنون دیو یقین لري چې یوه ورځ به راځي چې دا دنیا ختمیږي او موږ سره به حساب کتاب کیږي نیکان خلک به جنت ته ځي او بدان به چرته ځي جهنم ته اولئک دغه خلک یعنی چې دغه شپږ صفتونه لري علی هدن په سمه لار باندې دي په هدایت باندې دي په سمه لار باندې دي په استقامت باندې دي من ربهم د خپل رب د خوانه بس دیو د خپل رب هغه لاره سمه موندلې ده و اولئک او دغه خلک هم المفلحون هم دیو کامیاب دي بریالیتوب او کامیابی هم د دې خلکو په برخه باندې ده د دیو په مقابل کې دا خو مؤمنان شو د دیو په مقابل کې چې څوک دغه شی نه مني نو هغه کافر دی او ان الذين یقینا هغه کسان کفرو چې انکار وکي د دغه شپږ شیانو نه انکار وکي د دغه شپږو شیانو نه د تقوا نه انکار کوي د منځ نه انکار کوي د غیب نه مني زکاتونه نه ورکوي په پخوانو پیغمبرانو د هغوی په کتابونو باندې ایمان نه لري په آخرت باندې ایمان نه لري نو دی منکر دی او دغه معاند او سرکشه کافر سواء برابر ده علیهم په دوی انذرتهم کته ویره دوی لرا انذرتهم ک تو ویره دوی لرا ام لم تنذرهم او کته و نه یره دوی لرا لا یؤمنون خو ایمان نه راوړي د دین عام کافر مراد نه دی ښه د دین غزدی کافر مراد ده کنه نور خو تب کافر ته دعوت ورکه مخکې خبره وکړه د دین هغه معاند کافر زدی کافر چې ته ورته خبره کې او هغه نه مني و چې نه منما د لا نسلم په ډیرې باندې ولاړی نو هغه کته ارڅومره کوشش وکي خدا هغه زړه ته ایمان لار نه کوي ختم الله ټاپه لګولي الله على قلوبهم د دې په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دې په غوګونو باندې
ټاپه د مخ کې نه دی لګولې چې اول نه په الله مهر لګولې او د هغه د ایمان دراوړو ټول لارې په بند کړي نه کله چې الله متعال د دې عزت توکتل د دې حالت توکتل او دا پر لپسې کفر او د اسلام سره دښمنی نو دا د دې په نتیجه کې الله په ټاپه ولګوله نو په ځل باندې ټاپه ولګي نو بیا انسان نه پوهیږي چې دا اوس زه خطه به بد وي او بد تخوي او چې په غوږ باندې ټاپه ولګي نو ته به د خبره کې هغه په بد لګي وعلى ابصارهم غشاوه او د دې په سترګو باندې پردی دي بس ته کفر پرده پر غوړېدلې د عزت پرده پر غوړېدلې دا نو دا دومره علامې دا دومره آیات نشانه دا دنیا نه ګوري دا غي عبرت ناخلي نو چې کله دا حالت شو ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره به عذاب وی لوی چې ډیر لوی عذاب الله تعالی دوتا ورکین او الله دې موږ دغه انجام نه وساتي الف لام میم الله پوهیږي په معنا او مفهوم د دې کلماتو ذالک الکتاب دا کتاب یعنی قران کریم لا نشتا ریب شک فيه پدې کې یعنی د شک زین ده د شک زین نه ده هدن لار خودن کې ده هدایت ده سراسر للمتقین د هغه چا د پاره چاغه د تقوا او د پرهیزګاری خاوندان دي د الله تعالی حکمونه منی او د بغاوت نه ځان ساتي الذين دا هغه کسان دي یؤمنون چې تصدیق او باور کوي بالغیب په پټو شیانو باندې په هغه شیانو چې هغه په حواسو باندې نه معلومیږي او پیغمبر مونږ ته ویلي په قران کې راغلي ويقيمون الصلاه او بیا سم کوي منځونه یعنی یوازې دعوه نه کوي بلکې عمل هم کوي منځ کوي نو د منځ د ټول اعمال سر د سر یو چا چې منځ کوو پوښه چې خسړه ده او چې منځ هم نه کوي او جمعات تم ناراضي او د موږ اقامه نه کوي نو بس دا بیا تبا ده و مما او د هغه صلاحیتونو او د هغه سنا د هغه مال نه د هغه قوت نه رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړه ينفقون خرج کوي د الله په لار کې د الله د دین د غلبې د پاره مسکینانو غریبانو کندو یتیمانو سره همکاري کوي په دې کې زکات هم داخل ده او عام صدقات او خیراتونه هم کې داخل دي والذین او دا کسان دي یؤمنون چې باور لري ایمان راوړي او عقیده لري بما پاغه څه باندې پاغه حکمونو پاغه کتابونو پاغه لارښوونو انزل چې نازل شوی دی الیک تا کوم شی نازل کړی شوی دی پاغه باندې ایمان لري چې قران کریم دی او داغه سره حدیث دی او ما او پاغه څه باندې انزل چې نازل کړی شوی دی من قبل کستانه مخکې څومره کتابونه او صحیفه چې پیغمبرانو تراغلي پاغه باندې موږ ایمان او باور لرو چې هغه رښتینی او وبالاخره او په آخرت باندې هم یوقنون دیو یقین کوي چې د سی ورځ برازي چې موږ سره زمنګ د اعمالو حساب کتاب کیږي نو نیکانو ته جنت او بدانو ته دوزخ ورکي په دې باندې باور لري ځکه چې دا باور دی نه نو بیا عمل بے فائدې کیږي اولائک دغه کسان یعنی اغا چې دغه ځانګړتیا لري دغه صفاتونه لري دغه شپږ صفاتونه اعلی هدن دیو په سم لار باندې دي من ربهم د خپل رب د خوانه پس په نه غلار باندې روان دي او هدایت ورته شوی دی اهدنا الصراط المستقيم د غلاره د دعای قبول شوی ده او اولائک او دا کسان هم المفلحون دیو کامیاب دي په آخرت کې بس په آخرت کې الله جنت ور کوي او په دنیا کې په نه غلار باندې روان دي ان الذين یقینا هغه کسان کفرو چې انکار کړي ده دغه شیانو نه سواء برابر ده عليهم پدوی انذرتهم کتدیو لویره ام لم تنذرهم او کوي نه یره لا یؤمنون باور نه راوړي نو ته خپل دعوت او تبلیغ کې خو که ایمان رانه ول نو ته خپکیږي نه چې ور ایمان نه راوړي ته دعوت کې تبلیغ بکې خو کنه منل نو هغه مسؤلیت پتا باندې نه ده ختم الله ټاپه لګول د الله على قلوبهم د دې پزړونو باندې د دې د عزت او د عنایت په وجه ځکه چې الله متعال نور سورتونه کې وایي چې بل طبع الله عليها بكفرهم د دې د کفر په وجه په ټاپه لګیدل ده ټاپه لګول د الله د دې پزړونو باندې نو پاخه خبر باندې نه پويږي وعلى سمعهم او د دې په غوګونو باندې خبره اوري خو بس منی نه لکه چې نه اوري لکه چې نه اوري وعلى ابصارهم او د دې په سترګو نظرونو باندې غشاوتن پردي دي د کفر د زد د عینات خ غټ غټ به درته ګوري او د ارث به ویني بیا می مان نه راوړي ولهم عذاب د دیو د بار عذاب د عظیم ډیر لوی په قیامت کې او په دنیا کې داخله بس هغه
د ډیپریشن په مرض باندې اخته په تشویشونو باندې اخته سم ژوند چې د هغه په دنیا کې د دې خلکو نه دا کافر او د بيدینه چې تاسو خلک د معلومات وکي چې دیو په داخل کې څومره په عذاب کې دي نو الله متعال دی مونږه حقيقي مسلمانان جوړ کی او الله متعال زموږ د کفر نه وساتي وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.